زمونږ په دې اپریدو کې چې ماشوم ته ښځه دعا کوي که نه ماشوم ته اپریدی ژبه پوهېږئ نو چې دعا ورته کوي او د ماشوم نه ډېره خوشحاله شي نو ورته وایي چې بچیه خدای دې راته ستر کړه چې ګازارې خرنجاوې د اپریدو کې د ګازرو او د ټیپر چې دي نو د دې ډېر رواج و پخوا اوس خو اپریدي بادشاهان دي او پخوا سپېره و که نه د خپله اپریدی یم نو غزلې به یې چې ویلې نو دا غزل به ویل چې ارمان دی پېښوره تو کې څه ډېر نعمتونه دي سپین شارې دی مولې سره دی ټیپر لکه لولونه دي ارمان دی پېښوره تو کې څه ډېر نعمتونه دي شین سارې دی مولې سره دی ټیپر لکه لولونه دي ټیپر لوی نعمت و په اپریدو نو چې ماشوم ته به دعا کوله نو به چې بچیه خدای دې راته ستر کړه چې ګازارې خرنجاوې ګازره خرپولو ته وایي که نه کچ ناري کي چې داسې خورې نو ما وی چې دا دې خدای دې راته ستره کړي چې ګازارې خرنجاوي زمونږ مشره ده دغه ده د هغې متعلق څه ویلی شو خدای دې درته مبارکه کړي دریو کسو نه ځان نه پټېږي یو ډاکټر نه یو دعی نه او یو ملا نه ډاکټر دې هم د اپریشن په وخت کې هر ځای وګوري ګوري دي که نه ګوري دي که نه په دا سنبای د دانه خطري ډاکټر دې چې اپریشن کوي ګوري دي که نه دې خوا وګورئ یو دعی چې ښځې لنګوي ګوري یې که نه او ملا دې په تخته باندې دا خانه وګوري درې کسو نه ځان نه پټېږي ما ته معلوم یې معلوم زما مخکې به د تورې خبرې نه کوئ په کوواټ جیل کې را سره یو و ما ته وایي چې وای ملا صاحب هغه به مړه وي چې زه بهر وځم مال چل څه دی ویل کور به مې بچي ناست دي او ښځه به مې خړ خړ ګوري چې څه شو څه په قهر اخته یمه مال ښځې به دې تورې کټوای در پسې ماتې کړي کور دې وران شه چې ته ترې راوتې اختر راغی اوس پاړي پور جیل کې زه لګیا یم جامو کې پرتوغا خچومه چې اختر مونځ به کوو یو راغی نو ماته وایي چې څه چل دی لکه ویل ته لا جامې بدلې دا د اختر ورځ وګوره دا د کور مینچې وریجې وګوره او دا زمونږ جیل وګوره تاسو ټول هغه بهو یئ که نه یئ زه یو موټر کې سورم 400 ته تلم نو یو زړه ښځه اوس په سړک منځ کې داسې کېږي نو ډرایور داسې خوله ور وویسته ویل بچه جرابې نو زړه ورته وایي چې وایي جرابه به دې پورې خدای دې ځواني کوټې که زه جرابه یم زه خو لا اوس د 14 کالو یم نه جرابې وګوره بیا دا زړې ګورئ که زه دروغ وایم راشي دا ګیره رانه کله کوي په لارۍ کې چې جنج روان او دوپړی ورسره ناست دي د زړو لاس راایستی که نه دغه کوي که نه کوي هغه مونږ د دغه وایي اکو بکو سر سیندکو غوا مې لاړه په ترپکو اباسین چپې چپې ورته ناسته درخانه سر غوړول توتی ورته تړل توتی په اوبو ټیټ الیسرنګ ډبلی د اوسپنې ګولی بیا څه شی شو دا بېنظیره دی وزیر اعظمۍ نه کوزه کا او په دې مالګو منډۍ سړک باندې به روانې په ایمان یې څوک ورته هم ګوري ټماټر ګران شو ټیپر ګران شو کچالان ګران شو پلانې شی ګران شو اوس واوره پنسن دی په دې هم ټیکس ولګېدو الحمدلله یا الله نور زیات امین که کاپۍ د هلکانو ده په دې هم ټیکس ولګېدو دوایانې دکان دی دوایانې په بوتل باندې به دویم لیبل لګېدلی چې سیل ټیکس 5 روپۍ سیل ټیکس 5 روپۍ اسی بوتلونه د 50 روپو بوتل راشي 80 او 90 روپۍ شو
80-90 باندې د 500 روپو بوتل شو. د ټاټکی مزدوران 50-60 روپے ورځ علی ماشومی بیمار شي 300 روپے د ډاکټر فیس او د 300 ورته دوایو لیکي چې د بجلیګر مولا دکان تراشي دا وای کور وران اوس به دا څو غاډي 300 ورنه ډاکټر واغسته زم خور ډیر خکار دې تم وټ لتلې وی سمکار دې ټاټکی مار استاد ته څنګه په سرک به څنګه غډې دې په ډاټسن کې به څنګه غډې دې په لارې د پاسه به ډول کې ته څنګه غډې دې دا کارو کا وجو بشین څا اوس دنه پرتګو باسمو په دې سرک دی راکاږم په خدای باور وکا چې د شپې بجلی والا راواستول چې ترانسفارمر کم ځای کې ولګو د شپې زه به تاله ووټ درکم زه تانه ښه ظالم سم شي سم که سبا الیکشن شو بیا به مو ګورم ما چې کوم ممبر په حق کې تقریر کړی دی داسې به مې د لاسه ودرولو ما چې کوم ممبر له تقریر کړی هغه خدای پاس کړی نه دی دا شکر دی کنې هغه خبیث سره به مې څه کول چې داسې به مې ودرولو چې ودرېږه په دې یونیورسټۍ کې مې 2 ودرولي تېرې کوي کلمې مال تېرې کوي کلمې تېرې کړې مالو وایي چې په موږ د ښځې په 3 کاڼي طلاقي چې موږ به تښتو نه ویل په موږ د ښځې په 3 کاڼي تښتو به نه ټیک شو د خدای شان ته ګوره مال بیا کلمې تېرې کوي چې دا به نه ویم چې زه به دا وکم بے نظیر یو پوسټر چاپ کړی چې ہمارا عزم غربت کا خاتمہ ہے ہمارا عزم کیا ہے غربت کا خاتمہ آج سارا پاکستان غریب غربت کی وجہ سے مر رہا ہے یا نہیں ان کا بیڑا تباہ ہو رہا ہے یا نہیں راستے پہ جاتا جاتا بم کا دھماکہ ہوتا ہے التا سخدے والے ہو گئی التا پا بم کے والو دی لٹاوئی ہے لاندی مونگ غرق نکی کوئی شوئے وہ سب پتہ لگی او دلی کا راج امویا کوئی رونے والا نہیں مونږ خو د دلی راجګان یو په مونږ خو څوک جړا والا هم نشته په لاهور کې چې کومه دماکه وشو هغې ته خبرې حکومت څه اعلان وکړو 30,000 روپۍ مړی ورکوي او 10,000 روپۍ زخمی ورکوي حکومت ورته دا اعلان وکړو 30,000 روپۍ چې کوم مړی دی هغه له 30,000 لعنت په هغه چا زما زوی او زما رور او زما ښځه او زما بچي به په بم کې والوځي زه به 30,000 روپۍ علم زما په 19 پیړۍ دی نالتي خدای دې زما کور روان کی چې زه به 30,000 روپۍ باندې خپل مړی خرڅوم دا هغه شرمېدلی قوم دی دا هغه ذلیل قوم دی حکومت 30,000 روپۍ ورکړي چې خیر دی که بم کې والد خیر دی شهید شو شهید نه لم خولې نه څه وباسم شهید شو دا خبرې زمونږ چې دي دا افسانې دي لکه د افسانو کتاب سړی د شپې خوب نه ورځي او د افسانو کتاب ګوري او زړه پې خوشحاله دا افسانې دي تاسو یې راوځئ او مونږ یې وایو تاسو یې اورئ لکه پخوا به ښځو په کورونو کې جنګنامې ویلې نو ښځې به ورته راټولې شوې او جنګنامه به یې ویله نو یو ښځې به جنګنامه ویله او نورو ښځو به ورته او د شیعو ماتم خانې ته ورشه سکینه پیاسې مر گئی دوی ورته ټول ناچي تاسو پوه شئ ګډېږئ مه خبرې ته غوږ کېږئ ګډېږئ مه